نه داسې آسان عملونه دي چې په هغې سره الله پاک د مؤمن بنده دپاره په جنت کې کور تیاری او په جنت کې ولا محل تیاری او هغه عملونه ډېر آسان دي. یو په عملونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بیتا فی الجنة. یو سړی چې په سب کې خالی ځای ډک کړي، یعنې سب کې یو خالی ځای پاتې دی او دا سړی رالی او په هغه خالی ځای کې کېناسته او وروستو کې نه ناسته، هغه خالی ځای د سب راډک کړو، نو د دې سړي دپاره به الله پاک په دې عمل سره درجې بلندې کړي او الله پاک به د ده لپاره یو محل یو کور تیار کړي په جنت کې. دویم یو درې عملونه په حدیث کې په یو حدیث کې راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا زعیم ببیت فی ربض الجنه، زه ذموار یم د یو کور په یو اطرافو د جنت کې د هغه سړي دپاره لمن ترک المراء وان کان محقا، د هغه سړي دپاره چې هغه جګړه او لانجه پرېږدي اگر که دا په حقه وي، په حقه باندې دی خو دا وایي به زه بس لانجه نه کوم جګړه نه خوښومه، نو د دې سړي دپاره نبي اسلام وایي زه ذموار یم د یو کور په یو طرف د جنت کې. وببیت فی وسط الجنه لمن ترک الکذب وان کان مازحا، او دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ذموار یم د یو کور په میانځ د جنت کې د هغه چا دپاره چې هغه دروغ پرېږدي اگر که په ټوکه او په ملنډه باندې ولې نه وي خو بیا هم دا دروغ نه وي. او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وببیت فی اعلی الجنه، زه ذموار یم په یو کور په اعلی طرف د جنت کې لمن حسن خلقه د هغه چا دپاره چې د هغه اخلاق مزیدار وي او اخلاق یې ښایسته وي. درې کورونه دا شولو. څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى 12 رکعة فی یوم ولیلة، څوک چې 12 رکعاته نوافل کوي په شپه ورځ کې نو بنی له بهن بیت فی الجنه، د دې 12 رکعاتو نوافلو په وجه باندې الله پاک د ده لپاره یو کور تیاری په جنت کې. 12 رکعاته نفل کول د فرض علاوه. پنځم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من عاد مریضا او زار اخا له، څوک چې د یو بیمار تپوس ته لاړی یا د یو مسلمان رور ملاقات ته لاړی نو ناداه مناد، دې سړي ته اواز وشي، دې سړي ته یو اواز کوونکی اواز وکړي د الله د طرف نه چې ان طبت وطاب ممشاکه، تم مبارک دا ستا مزلم مبارک دی، وتبوأت من الجنة منزلا، او تا په جنت کې ځان دپاره یو منزل یو محل یو کور تیار کړو په دې عمل سره. شپږم عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى الضحى 4 وقبل الاولى 4، چا چې د څاښ په ټیم کې 4 رکعاته لمونځ وکړو او دارنګې د ماسپښین نه مخکې 4 رکعاته لمونځ وکړو نفل، نو بنی له بیت فی الجنه، د دې سړي دپاره به الله پاک په دې عمل سره په جنت کې محل او کور تیار کړي. اووم نمبر حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې یو ماشوم بچی مړ شي ملایکې الله راولیږي د هغه د روح د قبضه کولو دپاره، او دغه ماشوم بچي روح ملایکې قبضه کړي او دغه مؤمن بنده په دغه وخت کې انا لله و انا الیه راجعون ووایي او الحمدلله ووایي، نو الله پاک سره د علمه د دې ملایکو نه بیا تفوس وکړي چې زما بنده څه وویل کله چې تاسو د هغه د زړه هغه میوره وشو کوله او د هغه بچی وفات کو، نو دا ملایکې ورته وایي الله ستا حمد یې او انا لله و انا الیه راجعون یې ووایه. الله پاک دې ملایکو ته وایي ابنو لعبدي بیتا فی الجنه، زما دې بنده لپاره یو کور تیار کړئ په جنت کې او هغه ته بیت الحمد نوم کېدی. نو دا بل عمل شو. بل عمل هغه د بازار دعا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې بازار ته داخل شو او بیا یې دا دعا وویله چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، دا دعا چا وویله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لپاره به الله پاک یو کور تیار کړي په جنت کې. نو دا آسان عملونه دي چې به دا په کولو کې ډېر آسان دي او الله پاک په جنت کې کور تیاروي. او د دنیا دا به څه کورونه وي، موږ او تاسو هر یو سړی دا وایي چې زه د خپلو بچو د خپلې بیبي سره په یو ښایسته کور کې اوسېدلی، خو د جنت دا خو څه ناشنا کورونه دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت دا داسې کورونه دي چې یوه خښته به یې د سرو وي، یوه خښته به یې د سپینو زرو وي، دارنګې د هغې هغه خټه چې ده دا به د مشکو نه وي، د هغې هغه کاڼي چې دي هغه به یاقوت مرجان کاڼي، او دارنګې د هغې خاوره چې ده هغه به د زعفرانو نه وي.
نو آسان عملونه دي په کولو کې ډېر آسان دي، خو الله پاک به موږ او تاسو ته د جنت هغه محلونه او کورونه تیاروي. یو بل حدیث کې یو نهم عمل بل هم راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من بنا مسجدا لله، څوک چې خاص د الله دپاره جومات جوړ کړي، یعنې د الله د رضا دپاره نوم ناموس او دکلاوه پکې نه وي، نو د دې سړي دپاره هم الله پاک په جنت کې کور تیاروي. په دې عمل باندې چې جومات یې جوړ کړو، د الله کور یې تیار کړو، د الله د رضا دپاره یې تیار کړو، نو دا 9 عملونه داسې دي چې په دې سره الله پاک د جنت کورونه زموږ او ستاسو لپاره تیاروي.